له بېرخۍ د جانان سر ټکوي له بېرخۍ د جانان سر ټکوي نن سبا ټول مینان سر ټکوي خیر که زمونږ په سرونو دی بوج خیر که زمونږ په سرونو دی بوج شکر په دې رقیبان سر ټکوي چې په یو بل باندې به ډېر نازېده چې په یو بل باندې به ډېر نازېده هغه دي دواړه کسان سر ټکوي. سلامونه ملګرو، د ډبرې مازدیګر ده، شاعران ملګري سره په رایوجي سوي یو. غوښته مو چې ټول ملګرو نه دوه درې شعرونه ریکارډ کړو، تاسو مسافرو ملګرو سره، وطنوالو ملګرو سره یې د فیسبوک په لاره، یوټیوب په لاره باندې شریک کړو چې د ژوند دا څو شیبې مو خوندورې او پر مسرتې تېرې شي. راځئ ټولو ملګرو نه دوه درې شعرونه اورو. امید صاحب شعرونه دي درې چې د ستا د یاد په قبر غلی ولاړ، د ستا د یاد په قبر غلی ولاړ، لکه له تیږو نه جوړ سلی ولاړ، او ستا په کوڅه کې سرداري وه زما، ستا په کوڅه کې سرداري وه زما، نن پکې زه یو نابللی ولاړ، او له غم دې دغسې زبېرګي کومه، له غم دې دغسې زبېرګي کومه چې تماشو ته مې وي کلی ولاړ. امید مې دا دی چې راځي راپسې، امید مې دا دی چې راځي راپسې، په دې سبب یم پښه نیولی ولاړ. له ګندخریزو خلکو لرې لرې، له ګندخریزو خلکو لرې لرې، شوخې مغشلو ته پر سلی ولاړ. غلامي به په څېرو ووینئ خپله، که زلمو په آینې سره راغونډ شئ، سترګورو د تېرو یارانه پرېږدئ، سترګورو په ډیوې سره راغونډ شئ. غزل یو څو شعرونه چې خزان خزان ده چې بهار به خدایه کله راځي، خزان خزان ده چې بهار به خدایه کله راځي، زما د خوږ زړګي قرار به خدایه کله راځي، او چا د راتلو په تمه تمه چې ژوندون اړوم، هغه زما د مینې یار به خدایه کله راځي، او وینم او ګورمه چې غیرو ډک جامونه وسکل، چې دا زما د سکلو وار به خدایه کله راځي، چې ما فکري ته د جانان د راتلو زیری راوړي، هغه کاسد هغه ریبار به خدایه کله راځي، زما د خوږ زړګي قرار به خدایه کله راځي. دا څو شعرونه دي، وایي چې زړه د عشق په بازار کې چې خطا شي، بې وفا او وفادار کې چې خطا شي، بیا به صبر په خواږو او په ترخو کړي، ښکلي یار ته په اظهار کې چې خطا شي، پیر غلام وي هغه ګل خوند یې نه وي، په خزان او په بهار کې چې خطا شي. لکه هوا لکه اوبه مې غوښتې، لکه هوا لکه اوبه مې غوښتې، زړه کې مې توې او له زړه مې غوښتې، زما اواز در رسېدلو که نه، ما چې نارې کولې ته مې غوښتې، زما اواز در رسېدلو که نه، ما چې نارې کولې ته مې غوښتې، نن چې د سوال د قبلېدو لمحه وه، خوله مې دې ماته شي چې نه مې غوښتې. ملګرو د پروګرام وخت پای ته رسي، مشترکو اجازت د لوی الله پامان.